السلام علیکم زما خوږو کتونکو قدردانو زه یم ستاسو هوست ستاسو کوربه محمد کامل خان د پروګرام هاوس زیډ سره پی اس ال 7 کتونکو دا کم میچ چې پرون شوی دی د لاهور کلندر ورسس پېښور زلمي میچ اف دی ټورنمنټ او ډېر ښه فرست لیګ چې ورته وایي یا فرست چې کوم ایډیشن فرست پارټ چې ورته تاسو ویلی شئ د ټورنمنټ هغه چې دی ډېر ښه طریقې سره د هغې انډینګ وشوی ښکلې مزیدار لکه د شهنشاه یو روپ تاسو وکتو زه به دا ووایم چې دا میچ خو نو ډاوټ پېښور زلمي ګټلی دی مونږ ګټلی دی ځکه چې وی آر د ریجنل پارټنرز اف پېښور زلمي که نه بټ خوند ماله د شهنشاه بیټنګ راکو اینډ زما اوس هم یقین نه راځي که نه 23 رنز په اوور کې چیس کول راتلل هغه حالانکې هغه اشوین هغه چکې به ستاسو یاد دي سوري د شاهد افریدي چکې به یاد دي تاسو چې په اشوین یې کمې وښلې وې نو هغې کې هم ګوره مس ټایم وې او 66 میټر او 65 میټر چکې چې کوم دی شاید به یې والې وې خو دلته کې هم که تاسو ګوره 58 میټر یو چکه پکې شاین چې دی نو هغه والې د هغه هم د حیدر علي لږ هغه ځان چې مس فیلډ ورته تاسو ویلی شئ د هغه حالانکې دا خبره به بدله وه بټ وایي که نه چې الله تعالی چاہے جسے عزت دے دے جسے ذلت دے دے نو هغه د الله په لاس کې دي نو الله تعالی په ورځ باندې پرون چې کوم دی نو هغه شهنشاه هیرو کو او زه به وایم چې هغه صحیح ټیک ټاک هیرو شو او بیا د هغه هغه موقع وړي خپل سخر بابا ته ځان وښیي چې ګوره زه ستا فالو کوم او که نه هغه دغه دې کې شک نشته چې هغه خپل سخر سره ډېره مینه ده چې کله دا سخر وم نه د هغه د شاهد بھائی سره ډېره زیاته چې هغه مینه وه خو لکه د هغې مینې شاته راز هم دا و چې یاره ورځ به زه د زوم کېږم خیر دا خبرې اترې خو به کېږي شاهین حوالې سره به داسې ټک پک انټرسټنګ نیوز هم مونږ تاسو له درکوو بټ ټورنمنټ چې دی نو هغه اوس ډېر زبردست سټیج ته لاړو او ټاپ 2 کې چې کوم دی نو هغه ملتان سلطان اینډ لاهور کلندر په کار هم چې دوی هلته کې وې او د هغې سره چې دی نو ښه مزار اوس چانسونه هم شته دی پلی آفس ته لاړل اسلام آباد یونایټډ ته چې نه لږ سیل ځای هټ چې واپس راغو اینډ بیا چې دی نو پاتې کېږي خبره د پېښور زلمي نو یو داسې ریدم کې یو فارم کې لګېدلي بټ لیوینګسټن چې کله د دې نه تللی دی رادرفورډ نو بیا د دې هم چې دی نو لږ شانتې شیکي شول دا په دې ډسکشن کول پکار او د ډسکشن دپاره داسې کس هم ته پکار چې هغه خامخا یو لیول کرکټ کړي لکه تاسو ته څنګه پته ده چې زما پروګرام کې زه کوشش کوم چې فرسټ کلاس کرکټر خامخا راځي دې نه کم بنده لکه زه دا وایم چې یو سټرګلر کیدی شي یو ایمرجنګ سټار کیدی شي بټ دوی پوهې یو سټیپ لري د انټرنیشنل کرکټ نه او انټرنیشنل کرکټ هم کړي مله کاونټیان یې هر څه کړي خو د پاکستان هغه نیشنل ټیک نیشنل سټار چې دی نه په هغې باندې نه لګېدلي زموږ سره په دې پروګرام کې ناست دی زما یو ډېر ښه ملګری اینډ ډېر زبردست ایکسپرټ چې حالانکې پرون او نن ما ته چې کله خبرې اترې کولې په هغې کې هم دوه درې خبرې ما ته داسې پته ولګېدې چې ما ته نه وې پته ساجد دوراني هم سره په دې پروګرام کې موجود دی فرسټ کلاس کرکټ د آر ایم آی سپورټس ډایرکټر موږ سره موجود دی هرکلی ورته وایو په دې پروګرام کې السلام علیکم السلام علیکم تھینک یو حالات ښه دي حالات ښه دي برابر یې سب زبردست پی ایس ایل سیزن 7 پی ایس ایل سیزن 7 راؤنڈ میچز کم اینڈ چې کم نوٹ باندې وشو نو زما ځان خیال دی یو بلاست قسم مخکې هغه را روان دی الیمینیټر سټیج چې کوم را روان دی نو فائنل نه مخکې فائنل دی لاهور کلندر ورسس ملتان سلطان آئی تھنک دس از د فائنل ہو ونس مے بی ہی ون پی ایس ایل 7 اوکے بیٹنگ ورسس بالنگ ٹھیک شو لاهور کلندر بالنگ ملتان سلطان بیٹنگ د دې مقابله را اوس ډېر زبردست میچ کېدو والا دی فائنل نه مخکې فائنل او بیا فائنل مې بي دا دواړه بیا فائنل ته راشي بل چې لا اف سمون لوز نو به سیکنډ هغه سره میچ کې بل سایډ ته لا کرا پېښور زلمي یونایټډ اسلام آباد یونایټډ سو ښکاري لګیا دی چې نډل انجریز دا زه لږ خفه یم اسلام آباد یونایټډ دا سډنلی دومره انجریز شو پرون هم په دې سیز باندې لیول 4 ټرینر موږ سره ابرار ناستو اصلا مې دا ګپ ولګو مې د انجریز نه مالامال شو د پی ایس ایل 7 خو دې ډېرې زیاتې پکې راغلې حسن علي ته څه انجری شوې ده حسن علي سډنلی خو سم حسن چې دی لکه زه لنډه خبره تاته وکړم چې اصل خو بیک ایشو چې کومه ده خو روانه ده که نه هغه د هغه غریدم کله ولګي او کله چې غریدم بریک شي بس اټومیټیکلی ته پوهېږي چې د همدغه کیسه چې کومه خراب او هغه ده بل دې نه علاوه که ته د کراچي کینګز ټیم وګورې هغې ولې بار شول هغې په اولنۍ دا کې الیاس ته لاړو امیر ته کېناستو دغه شانتې نور انجریز هغې ته رالل بیا پکې بعد کې عثمان شینواري راغی بیا دا وویل شل بل میچ کې هغه نه وایي ولې نشته وي هغه هم چې نه انجرډ دی نو لکه د هغې هم دا مسله ده چې میرمزاد علي چا کنسیډر کول هم نه هغوی ته پکې دا د چانس میلاو شو که نه ټیم ډېر په مشکله پوره کړو اسلام آباد یونایټډ کراچي کینګز که نه اوس اسلام آباد یونایټډ چې کوم حالاتو کې روان دی شاداب خان چې کوم دی نه هغه انجری پرون دی که نه هغه بس انجری هغه ټاپ فارم کې ټیک شو هلته کې منرو آی هرډ چې هی از انجرډ ټیک شو حسن علي از انجرډ که نه ما ته لیول 4 ټرینر پرون دا خبره کوله ابرار بھائی چې دا د موسم ایون چینج شو د
کراچۍ نه چې کله دوی لاهور ته رالل څه خلکو هغه موسم ابزارب نه کړی شو د باډۍ باندې د باډۍ ایډجسټمنټ کې ټایم لګي لکه ایون بیا د کووډ د ایشو که ته ساجد وګورې نو وهاب چې کله راغی ټیک شو نو هغه کله بیمارې کوه کله نوبالې کوه دا ولې کوه د هغې د وجې دا ده چې ته د کووډ نه خلک دلته انختې په کوارنټین کې او تا د روم نه بهر نه پرېږدي او ته لګیا ځان له بالینګ کې روم کې به ته څه بالینګ کې نشي کولی شانتې خو نشي کولی بټ سټل ایز ایکسپرټ ته ما ته دا ووایه چې لکه اوس تا ته کم ټیمز چې دی هغه ښه ښکاري کم ټیم درته داسې لګي چې هغه بس زر تر زره بهر شي او کم ټیم به مخکې لاړ شي First of all, let's hope for the best is مزید انجریز ونشي د PSL 7 مزاق کرکره نشي اول به خو زه پرې کوم چې داسې خدا نه خاصه څه انجري وشي ولې چې اسټریلیا را روان دی نو موږ ته به ډېر سیټ بیک وشي خو موسٹ پراپرلی ملتان سلطان د هر چا فیوریټ دی مای فیوریټ از پېښور زلمی ولې چې کې موږ ته یو داسې ډایمنډ ملو شوی دی زه به حارث خامخا منشن کوم حارث سره ما لوبه هم کړې ده Okay, good. حارث is a very good player and a very nice human being and he is talented very much talented guy so ما تخکاری چې رضوان سره به in future I'm looking forward in رضوان سری خو وابریاز چې دی هغه کیپټنسي دومره فارم کې نه ښکاري ماته ټیک شو کرنټلی یار کرنټلی خو ماته لږ ښه ښکاري خو د سټارټ کې ماته ټیک نه ښکاري دا سټارټ کې ته لږ وګورې لکه خپل لږ سوچ وکړه که نه اوس 12 پوینټس د لاهور کلندر د پېښور زلمي دوانو 12 پوینټس جی نیټ رن ریټ ته وجه نه لاهور کلندر بره دی لاهور کلندر بره کم بیک وشو د هغې به هم څه وجه خو یې که نه ساجد لاهور کلندر خو الا شاته شو چې لاهور کلندر فخر زمان زما خو یو 2 میچو کې ونه چلے او چلے نو هغه کې آی بیلل هغه بیلل او پرون خو حفیظم رنز وکړل حفیظم 49 وکړل نو اټس ګډ ټو سی بیک ان فارم لاهور کلندر پېښور زلمی کې کامران اکمل هم دومره فارم کې نه ښکاري لګی دی حیدر علي هغه ریسپانسبلټي نه اخلي لګی دی هی از ا ویری مچ ټیلنټډ پلیئر ګډ پلیئر حالانکه کامران اکمل خو تا انډر لو بولې ځان له دلته دی هر ټایم کې ډېر فارم کېو ډېر فارم کېو خو شعیب ملک په کله پور رنز کوي هغه خو ایج داسې دی چې 30 40 50 کولی شي 100 سو نشي کولی کنه خو ریسپانسبلټي چې حیدر علي غوندې کس چې په دې پلیټ فارم باندې ریسپانسبلټي والی اوس بگ میچز آر کمینګ he should take a responsibility and make a mark ki I am the Haider Ali جوړ دي کې 100 سنچري دی وي کنه میچ کې خلک دنیا ته ټیلنټ خو چې I am the Pathan او I can make it نو دا سه یو سپارکینګ اننګز پکار دی حیدر علي نه زه ډیر زیاته وکم حارث بالله حارث چې کنفرم کړي هغه چې حارث پرون چې شاهین سنگ لوبو تاسو دا کانفیډنس لیول وکړه ویری فرست بال he just flick it ټیک دی ان هغه فرست بال نه د دنیا خو بیټسمنان یې شاهین فرست اوور خو چې دی هغه پلی او اټم بم دی اوپنر لپاره هغه چې څنګه بال فلیک وکړو کانفیډنس لیول او هغه آی لیول ته چې مو قتل ما هی از ون اف د بیسټ اصل یو خبره زما مایند کې راځي آی تھنک کولم نه دی پکار کنه شاهین به وي چې کامل ته اوس دې خبره پر رسول مخته چې زما د یو ځکه خډر تعریف وکړي چې ما یو میچ چیس کو او بیا زما په سوپر اوور بوري منخته مونږ دا شي په استرالیا کې مولې چې کله د لکه غرنز ویډ دغه ولا کیچ مس کو حسن علي بیا میته ویډ چې کوم دین هغه بالونه بالکل لکه داسې اولو بول لکه پریکټس کې چې سړی بال کوي شاهین چې کله سوپر اوور کوو غرنز خو شپږ رنز په کې اس نه کېدل اس هم پکې نه کېدل لکه زه ودان چې شاهین په بل بالر وینم خو بالکل اډو کې دي چې میچ هم باندې کړی و چې موږ پته وچا شاهین بټ هغه چې سٹارټ کې دوه بال وکړل اولنې بال چې کوم دی هغه لک بهر بالو کو هغه ځن د شیبلک هغه سره په ټچ هو پای کې سره ایکستراورډینری اس شارټ ماټ نه دیواله بټ د سیکنډ بال چا کوم کو تا خیالو کې بالکل د هیوی پیس سره راغو او ډیر لیکسټم ته بال کو جگہ هغه بس ټک کو په دوه بال هغه میچ راوړو دا سم ټایم چې دا لک شانته د سره ایشو راشه ته دې ته څنګه کم نظر وره pressure he's still young very young very young otherwise he's a captain of Lahore Qalandar but in this stage he's still young he's learning هغه کې لا ټایم شته ایکسپرټ لکه بالر خو ډیر ځله خلا ایکسپرټ لیول ته لانه رسېلې پریشر هینډل کول انټرنیشنل کرکټ خو پریشر دی او دا هم زمونږ چې ماشاءالله PSL چې کم دی دا انټرنیشنل لیول نه کم نه دی انټرنیشنل میچ سره تاسو کمپیر کولی شي خو هی still learning he will be good او چې کله دی I don't know چې داسې کلاس بالر چې دی ورته راشي بده باندې څه چلو شي یا خو ډېر هیبت شي پی obviously پټان هو دی کنه یا دی وی چې زه بس بد شپک بالو باندې میچ ختم کوم خو مخکې خو ایکسپرټ پلیئرز ولاړی او هینډل کولی شي او څنګه ګوري د وهاب ریاض هغه ورته چې 15 رنز یې کنسیډ کړل لایک فخر از بیټینګ یار فخر از فیسینګ وهاب ریاض ټیک شو او فخر چې دی هغه میچ سٹار کم نه پریږي
تاسو ته به یو اگزامپل ملاو شي ورلد کپ کې څنګه چې هغه ولوبو څنګه په لایف کې به سټارک چا دي نه لوبل منم چې سټارک هغه دغه لګ ډیکلاین طرف ته ذکر روان چې ایج هم یو فیکټر دی کنه او بل خبر دا چې کم په پیک کې نو ما په خیال باندې هغه به د بولینګ کو سټارک چې هغه بچا لیدوم نه بالکل خیر د وهاب ریاض هغه ورته څنګه ګوري چې کوم دا ولني ورته 15 رن سره ورکړل تاسو ته ما وایي ایکسپیرینس میټرز وهاب ریاض او شاهنشاه افریدي کې یو ډیفرنس هو ایکسپیرینس دیټس اٹ زبردام وایم چې ایکسپیرینس ډیفرنس خو الته کې وهاب ته چې نو ټارګټ نو سیټ او شاهین د یو ټارګټ وا بشپګ 6 رنز لکه لاست اوور کې خوته 25-30 رنز هم کیږي 6 رنز خو شاهین افریدي لا ډیل ویز روز په خپل بالینګ شروع کو چې نظر ډیفند کول دا کانفیډنس لیول دا وګوره چې یس آی ایم ګوینګ ټو بال اول چاله اوور کول شاته پته و چې 6 اوور ډیفند کول ډیر مشکل ده امپوسیبل ده خو کانفیډنس لیول دا وګوره چې هغه لاړ او هغه بیا د پېښور زلمي لګ ساجد ځکه ماته لګ معمولی او زره اختلاف زماته سره د وهاب ریاض په کیپټنسي تا بالکل تو وچر دا لک شانته ایشو دا بټ زده یو خبره کوم چې پرونه د کیمرا کمل مخ کې رېستې شو اسه خبره ده حارث سره ٹھیک ده حارث پر ډیسیژن یې لکه خوشاله نو مرشته خبر ده کوم یار ما حارث تاسو دې کنه چې لکه هغه یو ینګ دی پکار د چې دین لکه حیدر دی رئیس ته یا د لاندې چې نو بل داسې پلیئر پابند دی بیټینګ کړي وي د تسنګ ورې شعیب ملک او حارث را لګه شعیب ملک خو پنه کوي حارث چې لاست کوتا سوچ 77 آی تھنک کړو هغه چې اوپن کړو 32 نو هغه چې کوم هغه اوپن ور کړی دا اوپن اوی پېښور زلمی سپورې نو شوی هغه چې کانفیډنس لیول وې کته او هغه بیټینګ یو کته نو وی ته خدا سې کس یو پکار چې بار لیول مې لړ شي او 6 اوور کې پاور پلی کې تاسو له سٹارټ ورکی هغه چې څنګه از هټینګ کړو امیزنګ نو هر یو کوزم کپتانو ما به ماره obviously کتن کو ساجد سره غب شپ لګو خو فلحال موږ سره وخت ورکړو شان موږ سره اوسه How's that and ساجد دورانی موږ سره د دې پروګرام کې ناشته and زه به دا وایم چې کنټریبیوشن شته بالکل کنټریبیوشن شته د خپل ډپارټمنټ لپاره ایون په کرکټ کې فرست کلاس کرکټ کړی دی بهاري کرکټ کړی دی and ما څنګه تاسو چې کتونکو فرست کلاس کرکټ کول چې کمی کړه دا یو ډیر لوی خبرې د هغه پلیئر لپاره چې کم کرکټ شروع کړي اول دا سوچ چې زه بل اول ځان فرست کلاس کرکټ تر رسون نه بس بیا یو سټپ چې نه مخ کې وي بس بیا د دوی ماده یو انجری خپل وې چې خدای شته نه مخکې زلک ډیساپوینټ پدې مو خپل ځان نه ځکه چې ماته مغه انجری راغلی دا ان د کوپریټ کړی و خو ما سره خو لګ چانس فلحال د سروایول شته نو هغه ما د سره ډسکشن پدې باندې کولو ساجد پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ تب سو کریټ کې په دې میچ کې obviously پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ struggling in batting سټرګل کوي لګیا دی بیټینګ کې آصف علي چې هغه اف کلر دی دا وی اوپننګ پیر هم جو غوړې نو میډل آرډر هم نه کلیک کوي لګیا دی لوور آرډر چرته لوور آرډر سکور کوي خو غټ میچ کې لوور آرډر تاسو سکور نه کوي کنه هغه تاسو چې اوپن خملو شي پاور پلی کې یا میډل آرډر کلیک کی نو غټ میچ کې غټ سکور پکاري بیا او دا هو د دې چې میچ پېښور زلمی شری پېښور زلمی obviously the better side from اسلام آباد یونایټډ بدی کرنٹ پوزیشن کې خو obviously I will like پېښور زلمی اوس راته دا وایي چې لاهور قلندرز اور ملتان سلطان بټ ریزن مم راته وایي چې وای لاهور قلندر چې دنا به نظیم مخ کې یا ملتان سلطان به نظیم مخ کې دا څه براته نه وایي چې ما فیورټ ته دی د مخ کې ملتان سلطان obviously رضوان captaincy matters رضوان چې ډېر confident کس دی and he knows about his bowlers and batsmen هغه خوشدل شان ده د بالر جوړ په سیکنډ ټاپ وکټ ټیکر دی PSL کې صحیح so he know his player how to operate him او کم سچویشن کې کم بالر کم بیټسمین یوز کول یو بل هغه چې بیټینګ کې کله کو چیزینګ لمزي کو تاسو کتلی نه هی از د بیسټ چیزر ا کیلکولیشن باندې لوبه کوي لګیا دی بل سایډ ته چې لاهور قلندر ته چې وګورئ لاهور قلندر کې فخر زمان باندې ډېر ډیپند کوي obviously he is a leading run maker artic شو خو حفیظ لاست میچ کې 49 نو کړ کو هغه ونه چلیږي فخر زمان کو نه چلیږي لاهور قلندر بیا ایو سنچری او فورن پلیئر ولا کړی دا
خو چې براک چې والا کړی دا خو غټ میچ ما خبره کوم دا this is a big match this is the final before final ٹھیک شو خو فائنل کې بیا پریشر ډیر زیاتی نو خو I will rank ملتان سلطان may be the favorites خو ملتان سلطان دې دوه ټیمونو کو چا اونه غټله خو پېښور زلمی اسلامي یونایټډ لډیر ټف ټایم ورکړي دا یو ډیر ټف ټایم ورکړي ولې چې یو کانټ بیټ دا پلی آف کې خوندم دا دی چې لکه دی بلګ ریلیکس شي لکه دا چې وایي چې هر یو پلیر ته وایي چې خپل گیم کوه تخپل بیا چې کله نیچرل گیم کوه چې کله دا علامه کې لکه مطلب علامه کا خو نه خو خامخا میچ بیلی یو به بیلی هغه سره بچان سی بل سره بچان سی بیا به هغه ته دا وایي چې بیا به انسټرکشنز وته ملاوي چې ورو دلته به دا څه کې دلته به دا بل میچ کې بیا بل ټیم لګ وی کری لکه ار یو ټیم چوغټی نه بل اسلام یونایټډ دی او پېښور زلمی ایون لاهور کندر پېښور زلمی ډیر کلوز میچ شو خو نیکسٹ میچ پچی لاهور کلندر یا ملتان سلطان یا بل پلانینګ باندې راځي یا میچ پلانینګ به بیلی خامس پلیئرز په ټارګټ کوي ویک ایریاز په ټارګټ کوي دا وي آی سره بچی راځي نو بیا به زموږ ټاپ هیټر آصف علي په دې ټورنمنت کې بالکل سونه اف کلر راغو دې باره کې بس ځکه چې ورلد کپ نه راغو نو آصف چې دنو هغه ډېر خرټ کېدو ان چې یار دې هم دې خو بیا هغه ایشو آصف فارم چې دی هغه کنسسټنسي دا آصف چې ورلد کپ نه بعد د دې مقل ټور چو سړ آی کې آصف بار کینو نو خامخا بیټسمن چې تاسو بار کینې نو آؤٹ اف فارم کېدو ډېر چانسز یو هیټر د پاره سپیشلی بل هغه غریب باندې کپتانې پریشر هم واچو کپتان کړم دی برنه هیټینګ هم کولی بل داغه ته ټیم کې دومره انجریز دي هغه اوس بده کشمکش کې زه بیټینګ وکم کو زه هیټینګ وکم او کو زه کیپټنسی وکم نو هغه درې وانه کوم شوبي چې دی هي کې گیر دی نو دی وجه ما خلقه اوپن لیلو بنشي کوله اته انسټرکشنز داسې دي چې ته هیټینګ نه کوي او هیټر دی جاو مارو لیکن نما سونه خیال دی هغه ځان ریزرو کړی زیات کې زه بیټینګ وکم زه بیټ کیری کوم آی ډونټ تھنک هی کین کیری د بیټ هی شوډ هیټ اوټ دوه ټیمز د کراچي کوټا ګلیډیټر ان کراچي کینګ دوه کراچي ټیمونه دي ځکه چې اونرانه د کراچي دي ان غوي زیات کوشش کوي چې موږ کراچي ځان ته راجو کو کنه بالکل چې زموږ کپتانان دي او زموږ سوري کپتان خو خیر دیم سرفراز چې دنه د کراچي دي بټ زه به دا خبره خامخا کوم چې لکه کوچ زموږ ګورین وسیم اکرم د کراچي ان کوشش دوی کوي چې کراچي ځان ته راجو خو کراچي ٹھیک شو ځکه چې کوټا پنوم کوټا ګلیډیټر دا بټ پلیئر سي دي او سټاف کوم دي اونر سي کوم دي د کراچي دي دوانه آؤٹ اف د ټورنمنت دي ادي والے سره ما د هر یو ایکسپرت نه دا تاسو کړی دی چې د دې ته په کم نظر تاسو ګوره چې یو ټایم و چې کراچي به پټول پاکستان کرکټ راج کولو اوس ته یو ټایم دی چې هغه په خپل لیګ کې چې د مخ کې پلی آفز کې تلو هغه لپاره مشکل شوی اوس کې پیراج کی کې پیراج کی نو کې پیراج کی څنګه خو را دا سره خو کراچي کو تاسو ګوره کراچي چې کم پلیئر ریلیز کړي دی پی ایس ایل کې او ما پلیئر بل ټیم نه کراچي نه میچ کټلې حارث او رضوان او وقاص او ما پلیئر ته میچ کټلې آی ډونټ نو چې دی پلیئران ل ریسپیکټ نه ور کوي یا پلیئران دوی نه تنګي او چې دوی نه کم پلیئر ریلیز شوی دا ډېر برم تلې تاسو دام نوٹ کې او دا د دې لته کې کمال لې د دې لته کې کمال لې چې لکه رضوان سره دوی سکوړي او ماشاءالله رضوان اوس ټاپ اف د مون دی حارث ته وګوره وقاص ته وګوره او اوس ویلنس مینجمنٹ چې د ټیم میکینګ چې د ډیسیژنز چې دی هغه بابر اعظم هم غریب داسې انډر اسټیمیټ کړو په دې ټورنمنت کې تاسو وګورئ هغه هم څه داسې هغه شانتي کمانډ نو اته کې هغه دغه مې وجه ده کنه شرجیل د رضوانو د سنگل نشي کوي شرجیل د رضوانو د سټرایک نشي روټیټ کولای ټیک شو لکه بابر ګورنن سبا بابر چې کم فارم دی دغه نه زیات خفم د رضوان لګیدل دی رضوان او دا یو نیچرل خبره ده ګوره زموږ سره پارتنرشپ دلته کې که تاسو ما دغه کې نهسته ٹھیک شو نو زه به سب کم ټایم پورې به خبرې کوم یا دا چې یار زه تا نه کوېشن نه کوم ته به کم ټایم پورې مالا انسر راکې کم ټایم پورې به ته داسې چې دنه ناسته چې زه به خبرې کوم یو خبره ده نو دا رضوان او د بابر هغه کیمستري داسې ده کیمستري داسې بابر وته لاړو شرجیل په کراچي کینګز کې شرجیل دی ورو په هغه ټچ کې نه دی نو هغه رنس کوي شي نه حالکه په میچ وو کې هغه ډراپ کړی مو کنه بټ هغه کمبینیشن نه برابر دی نو بابر چې دی هغه رنزونه کړل په باندې پریشر ځکه چې بابر ته به رنز علي اب سنگل کوي چې بل ورته زر رسیدلی شو او هغه شانتي کویک دینه بل طرف ته رضوان ته ملاو شان مسعود اته هغه دا کلیک ته وګوره دا هغه ټچ ته وګوره چې په کم فارم کې دی دا کم رنز کې سپر بیټینګ زما خیال باندې بابر به ان شاء الله چې واپس کله ټیم تراشي کنه نه به داسې بابر نه بیا واپس دی برابر شي خدا کومه کیسه جو د کراچي کینګز کې شو ډیر بدل ما خو ورېدلی چې کراچي کینګز نه روانم دی از دیٹ ټرو سوشل میډیا باندې رومرز دي چې لکه دومره خبره ده چې لکه اماد وسیم لکه خفه دی اماد وسیم خفه دی یاره خبره خدا کنه ساجد چې اماد وسیم کراچي خلیټ کوله
چې کم چیمپئن شو ستا د کراچي کینګز نه هغه د اماد وسیم په کپتانۍ کې یس اوس مالک صاحب چې کوم دی هغه دا فایده هغه څه د بابر اعظم چې مالا مارکیټینګ راکړي دلته هغوی خامخا ایټم یې به هم خرڅوي هغوی به لوګوګانې هم خرڅوي نه هغه به ورته چې زما بابر کپتان دی ابه راځي انټرویو به هم بابر ورکوي ابه راځي چې پریس کانفرنس ته به ما کښېني که نه نو هغه وایي که نه میرا ماته ټنګ کا مالک کا ماته ټنګ کا که نه چېرې زه به دې راولم نو ماته به بزنس هم میلاو شي او بل یو کلاړي د پاکستان کپتان دی نو زما د ټیم کپتان ایگزیکټلی ما هم دا خبره کوله هغې کیسې وشول چې هغې کې ټیم چې دی نو ماته لګي داسې چې لږ ګروپینګ طرف ته یا لاړو یا د خوشحالۍ خفګان طرف ته اماد وسیم په ټول ټورنمنټ کې څه کړي اماد وسیم خو ډراپ کړی مو میچونو کې لوبو هم نه لکه دغه اوس کیسه لګه نه هغې کې ډېر لوور آرډر به یې وکاږه اوس دغه سټوري چې کومه ده که نه دا چې د نه هغه ډېر زیاته خطرناکه ده تا ته څه لګي چې کم ټیم میچ دا ټورنمنټ به ګټي د هغې مین ریزن به څه وي څه لګي کمبینیشن یا د اوپن پارټنرشپ یا څه ستا ته څه لګي زه اوس اوبویسلی ما خبره چې کمبینیشن چې کم جوړ شوی دا ټایم د ملتان سلطان او لاهور قلندر ملتان سلطان سپیشلی مخکې به زه نمبر 1 رینک کوم اله چې هغوی 1 to 11 چې تاسو پلیئرز وګورئ که نه هغوی سیم ټیم لوبۍ لګیا دی چینجز نه کوي ول چې د هغوی یو کمبینیشن جوړ دی هغوی کمبینیشن نه بریک کوي کو د هغوی بالرز دي هغه هم انفارم دي کو بیټرز دي هغه ټول انفارم دي نو ملتان سلطان کمبینیشن لاهور قلندر نو راشد خان چې لاړ نو فواد پرون میچ کو 2 وکټې واغشتې هغه هم ریدم کې ښکارېده الته شاهین شاه افریدي زمان چې دی ډېر ښه بالینګ کوي لګیا دی حارث روف نو لاهور قلندر ګټي که نه زما پوینټ اف ویو سره هغه به بالینګ ګټي صحیح شو اب بیټینګ نشي ګټلی دوی ولې چې فقر زمان ونه چلید که نه دوی 170 پلس رن نشي چیز کولی ما ته پته میډل آرډر کو وګورئ حفیظ چې دی هغه پورا ټورنمنټ کې داسې آن اینډ آف بالینګ کې ټیک ده اوکې دی لیکن بیټینګ کې آن اینډ آف کله بل حفیظ هغه ایج ته موسو هغه ایج هم خدای کنه لکه یو پوینټ خدای دیته په میچز دلته کې چې څومره میچز وکړل چا ینګسټرز وکړل ینګسټرز وکړل شاهین ګټي لګیا دی ټیک شو شاهین کیپټن سی ډېر ایکسلنٹ کوي لګیا دی ډېر اصل ګډ کیپټن از ا ګډ کیپټن اګریسیو بل شاهین انګر په خپل بالینګ کې خو خپل کپتانۍ کې ونه خو کپتانۍ کې کنټرول ہے کنټرول راشد خان ویلی کو نظر بدے کنٹرول کو گراؤنڈ کې ویلی میرا سب سے پہلا کام ہوگا اس کو ریویو سے روکنا نه لکه دا یو ډېر یو غټه خبره ده کنه دا سره ټیم او د راشد دی تو سره فواد خطر اٹکی زمانم فواد نو ډاوټ خو فواد بدمعاش داسې بالر نه دی چې هغه لړ شي او ورګه بیټسمن په دې بل شریف بالر دی په سپین کې نظر راوي بل راشد خان بیٹنگ هی از ا ویری ګډ بیټسمن راشد خان تاسو لیټینګ کول چې فواد هغه شان دی بیټینګ نشي کولی بس هغه یو خامخا یو شیز بچی دا کی بل دی پی ایس ایل کې دا وړې دا مسلې را لې لکه سپیشلی د جیمز فاکنر دا کوم ایشو ولې دی دا کوم نظر وي جیک فاکس خو استرالیا کې مالډي یو ټیم مقابله وزان نه هغه باوجود چې د کوټا ګلیډیټر د غشنو بغیر د پلیئرز هیستوري خو ګوري کنه چې د هیستوري سره د بي پی ایل کې سوکنا اخلي نو ټیم دی اوچت کزان لرا واست بیا د پیمنٹ ایشو رااله بیا د پته نشه څه هغه کړو او بیٹ او هیلمټ چلان دی بیٹ هیلمټ نو ټیم دی ما خل خپل هوش आवाज کې نو هغه ټیم هوش आवाज کې نو دا الله تھرو کړی دی تلی دی پی سی بی کې کوم سټیټمنټ راغلی دی چې زما آف شور کمپنی راځي ته زما پیسې ټرانسفر کوي ته الریډي موږ ټرانسفر کړی 70% نو شو ټرانسفر کولی نو بده معنی دا هغه شی و د چا کوم انسیډنټ کړی دی کې دی هوش आवाज کې نو او دی بدنامي زمانہ پلیئر دی هیستوري دا موږ لګی ریدلې موږ د استرالیا د ټور رااله په نه استرالیا د هیستوري دا چې د بارا کې ما سوشل میډیا باندې واغې باندې چوکته نو د بیک ګراوند چې دی هم داسې دی هر ځای نه داسې هر څوک فرانچایز اخلیم نه ایکسپټ کوي نه کوټه ګلیډیټر پته نشته پس باندې ایکسپټ کوي کوټه ګلیډیټر نه ډېر غلطي کتون کو جنا کیږي لګیا دي کتون کو اوس زموږ د پروګرام وخت دی ختميږي ساجد ته شکریا ادا کوم ساجد ډېر خوندې کو ان شاء الله امید لرو چې وزل بیا د خیر سره پروګرام کې ملاويږي کتون کو تاسو مونږ نه هاوس ایډ پروګرام تاسو انجوای کړئ ان شاء الله سبا ملاويږي د بل مل مسره مالا هاوس ایډ د ټیم دی جان الله پامان